أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظیم. دغه نمخ کې رکوع کې الله جل جلاله د بنی اسرائیلو بیان وکړ دغه خبره چې الله جل جلاله هغه ته حکم وکړ چې تاسو د ارض مقدسه ته لور شوي دا حاصله کوئ دا ته تاسو حق ده. نو دوی په هغه حکم منلو کې د بزدلۍ مظاهره وکړه، د کمزورۍ مظاهره وکړه او د بېغیرتۍ مظاهره وکړه. حالانکه د خپل حق د اصولۍ د پوره د دینه علاوه د الله فریضه هم وه، د الله حکم و دا د الله فریضه وي چې داسې وکته به داسې کوې. نو په دغه کې څوک هم چې دغه رنګې مظاهره وکړي د بزدلۍ وغیره، نو دغه همیشه د پوره بیا د بېغیرتوب زندگی به تېروي. اوس د نن رکوع کې الله پاک د قابیل او د حابیل واقعه بیانوي، خو دا د یو شخص سره متعلقه ده چې دغه شخص دغه کس د خپل دفاع چې دا د ذمہ داری وه نو هغه سر ته نه ورسوله، نو په هغې کې د عزت هم لوړو، زندگی هم لوړه، مال یې هم لوړو. ځکه چې ګوره خپل حق اصولول او په دې کې د استدلال پیش کړ انما انی اخاف الله رب العالمین چې زه د الله پاک نه ډریږم. حالانکه دا استدلال د صحیح نه و. د خپل حق د پوره میدان تر وتل د الله نه ډور دغه ده چې د تو کوم حق ده د هغې د اصولۍ د پوره په جایزه طریقه ته میدان ته روز د الله نه ډور دغه ده، نه دا چې تو زندگی دی پکې درومي او ته چې دا ته وتنوست یې. بهرحال دا هغه وکړل. اوس واقعیت داسې وه چې آدم علیه السلام ته الله جل جلاله زر کوله زندگی لیکلې وه. مخکې موږ روایت بیان کړی چې بیا د 60 سال دا داود علیه السلام ته ورکړي په عالم ارواح کې. نو هر کول به د آدم علیه السلام د حوا علیه السلام نه 2 بچي پیدا کېدل، یو بچای او یوه بچی، او دا به ډېر زر سترېدل هم. د نسل انساني د ډېرولو د پوره ذریعه د نکاح تو نکاح وشي، دې سره انسانون چې دا پیدا کېږي او دا ډېرېږي. نو هغه وخت کې خو نوره څوکونه یا د ترله دی یا پردی د څوک چې ته په نکاح کې، نو د نسل انساني د پوره الله جل جلاله د ډېرولو د پوره د نکاح طریقه کار دا ورته وښیم چې کوم کول ورور او خور پیدا شوي دي، نو د دغې کول ولا د دویم کول ول سره نکاح چې ده دا جایز ده. لکه مثلا قابیل چې دا په اول کول باندې پیدا او د ده کومه خور چې وه د ده سره چې پیدا وه د هغې نومه یلوعه وه، یلوعه. او حابیل چې دا مثلا په دویم کول پیدا د ده سره کومه خور چې پیدا وه دا اکلیمه وه، د هغې نومه اکلیمه. اوس د قابیل د پوره د یلوعه سره نکاح دا جایز نه و، بلکې دغه اکلیمه دا د قابیل سره پیدا وه، یلوعه دا د حابیل سره پیدا وه. نو د قابیل د پوره د اکلیمه سره نکاح جایز نه و، د یلوعه سره جایز و. او د حابیل د پوره
د اکلیمه سره نکاح جایز و، د یلوه سره جایز نه و. او د الله جل جلاله کول داسې و چې الله پاک اکلیمه ته حسن و جمال ډېر ورکړی، یلوه ته حسن و جمال کم و. نو د قانون مطابق خو اوس دغه کومه ششتا وړکې چې وه دا د احابیل په نومه وه، دا کومه چې ششتا نه وه دا د اکابیل په نومه باندې وه. دا نو آدم علیه السلام د دوی نکاح کول غوښتله، ځکه چې اولاد چې کله د بلاغت زمانې ته ورسي نو په مور پلور والدینو دا حق ده چې دغې ته به نکاح کوي، دغې ته نه کسي چې یاره زمن مې بېروزګاره دي دوی د په روزګار شي بیا به زه بیا ورته واده کوم. نو وایي چې خار مړې دال نه او ګیداړ وي نتلال نه، نو ده ته به روزګار میلاویږي نه دغسې به یې زړی او دغسې به دې په کور کښېنولی. او دا یو لورې صفا حدیث شریف ته چې کله اولاد د بلاغت زمانې ته ورسي مور پلور دا په دې باندې قادر وي او دا طاقت الله ورکړی چې نکاح ورته وکړي، نه یې کوي. اوس د دغې نکاح نه کولو د وجې نه د لور نه یا ګناه کېږي یا د زوی نه ګناه کېږي، مور پلور به سره په دې کې شریک وي. یعنی دوی دا نه چې مرفوع القلم دي، د دغه ګناه به دوی ته هم خپل ګناه د دغې عمل میلاویږي، سزا به میلاویږي. والدین په دا زور نه پوهیږي، دا هم په دې کې سره شریک دي. نو ژوند هم به چې که خیري مفتي صاحب نن پر غله ده په موږه باندې دا اوس حقه خبره کوو. که په دغه باندې ته بچونې ته نکاح نه کوې چې یاره بېروزګاره دي، نو نه موږه به زامن خر نه مړه شوي وه، موږه به هم د لوږې مړه شوي وه. د موږه څه شی دي؟ زه چې خپل آمدن ته وړاندې د ریکارډ لګېدله ده نو په دې باندې مناسب نه وي چې زه دا خبرې کوم. قرآن هم ورته مخې ته ده. د مو آمدن چې وکسې نو په درې حصې کې یوه حصه د مو آمدن ده، دا درې حصې دا د مو خرچه ده. بچون هم ده، مو سره نږدې کسان چې د پته چې مو بچون څرنګې بیمارون دي، د کومې بیمارۍ شکار دي چې 10-12 هزار دا د هغې صرف اور صرف د لکه لګاتار جاری خرچه ده صرف د ګولوی. خو ورکوونکی الله جل جلاله ده، پوره کوونکی الله جل جلاله ده. تر ننه پورې په مو څوک ثابت نه کي چې په دا مو ته تقریبا د مولتوب مې هم 10-12 سال پوره کېږي. عام هم جماعت ته، دا مې هم مسجد ده. تر ننه پورې مې الحمدلله چاته هم سوال نه یې کړه، تر دې پورې چې خپل ورور او پلور ته مې نه ده کړه. که په مو ډېره تنګه ویلې نه یي که نه الله نه مې غوښتي او لار کړي هم دو. به هر حال نو د مو عزتمند دی یوري چې والدینو هغې باندې دا حق وي. بعضې اوقاتو کې اولاد به موږ د خپله تېرې دي شرمېږي چې د نکاح اواز چک کړي چې مو ته اوس واده وکړئ، حالانکې دا د هغې شرعي حاجت وي، دا د هغې یو ضرورت وي. نو والدین ته پکار چې په دغې باندې کالور یې هم دو نو دغه عمر ته ورسېدله، دغې سټیج ته ورسېدله، ایج ته ورسېدله، نو انتظام یې کوه چې ښه رشته وي تر درومي. نو په دې باندې بس بیا ته کروړی مه کوه چې یاره یا تعلیم په باندې کوم یا دا ور باندې کوم. دا ښځې چې دي ښځې ته وقرن فی بیوتکن، دا د الله د روزۍ ګټلو دپاره نه دي پیدا کړي. تعلیم ته په باندې کوې او په دې غرض به یې ور باندې کوې چې بیا به سبو ته دا مسټره وي، بیا به یې خاوند بېروزګاره وي، بیا به دو ګټل کوي. مړه هسې لور ته چار کسې. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله وبما انفقوا من اموالهم. د دغې ذمه دار دا سړی ده چې دا الله سړی پیدا کړی، ګټي به هم دی، خرچ کوي به هم دی په دوی باندې. دا د ښځې ډیوټي نه دو، دا د دې چار نه دو. بهر حال بل طرف ته ووتلو. نو آدم علیه السلام د دوی د نکاح انتظام کوم او ورته ووایي چې بچیه د فلونکی دا به دې تو وي، د فلونکی به دې تو وي. نو قابل ورته ووایي چې نه د مو به دغه اکلیمه وي چې عایده سره پیدا شوې وه، ځکه چې بله ششتا نه دو. آدم علیه السلام دا توس جایزه نه دو. شریعت کې الله اجازه درته دې دغې کړه ده چې دی به هغه بله خور په نکاح باندې کوي چې دی ده نه په بل کول پیدا دو. وایي نه 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 زه یې ونه منم. ښه وایي صحیح دو، ښه په الله باندې بیا سپورو
کاله دې ته جایزوله خو بیا ته دغه اکلیمه وکړه. طریقه به دا وکړو آدم علیه صلات وسلام ته وښې وشوه چې دوی دا قرباني وکړي د الله په نومه د صدقه وکړي. چې کومه صدقه الله ته قبوله شوه نو دا اکلیمه دا به د هغې وي. او مو مخکې ته ویلي چې په هغه وخت کې د صدقې د قبولیت علامه دا وه یا د زکات د قبولیت علامه دا وه چې چا ولته به اور ارکوز شو دا به یې وسواله دا شیان نو دا به الله په نس قبول و. حابیل چې و دغې به وزې او ګډې شورولې او قابیل دا کاشتکار و ځکه پټي یې کرل. دې کې قاتل چې دا قاتل دا قابیل ده نو پېژنو به څرنګې موږ نه تو کېږو نو مې شی دي د قاتل په اول کې هم کاف الافکا دي د قابیل په اول کې هم قاف الافکا دي نو قابیل دا قاتل ده بیا خطو کېږي نه سړي نه چې دا الفاظ ورته یو دي دا فرمولا ورته یو دي. نو حابیل چې هغه کوم چې سورب نه سورب زنوار و هغه یې ذبح کړو په غره باندې کښېږدم. قابیل چې دا بهیل غوندې و نو کوم ردي غوندې غنم و یا چڼې یا څه شی و دا جمع کړل او آی صدقې په طور باندې کښېږدو. اور چې کوز شو د حابیل ولا صدقې تر کوز شو آی وسوځول آی ختم کړ د ده ولا هغه شی پرته وه څو سړه شوله ختم. اوس د قانون مطابق خو دغه ښځه دا د حابیل ورسېدله د الله طرف نه اوس فیصله ان تضا په دا راغله چې د دغې مستحق حابیل ده قابیل نه ده. قابیل بیا ضد نیوله حابیل یې څنګ ته کړ ورته وایي چې انی لاقتلک زه به دې قتل کوم دی. نو حابیل ورته ووایي چې داسې دو چې ګوره په صدقې قبولیت کې خو د مو څه قصور نشته ده دا د الله چار دی انما یتقبل الله من المتقین د نیکو کارو نه الله قبلوي مو په زړه کې اخلاص ته څه دا لیدورې نشته به پکې ته لګیا د خدای حکمونه نه منې نو بیا هم زه لایم بسطت الی یدک لتقتلني ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک قتلو سره اوږدوې مړوې مې زه دې بیا نه قتل کوم مو به قتل کې نو یو خو د ایمو د قتل ګناه دا به دې تو په ذمه باندې وړي او دویم دا چې مو چې مړ کې زه به شهید شه نو په شهادت سره به د مو الله کوم ګناهونه دي هم معاف کړي. شهید ته د قرضې نه علاوه ټول ګناهونه الله معاف کوي خو قرضه نه وي ته معاف کوي. بهرحال دا یې په ولګېده حابیل یې مړ کړ. اوس چې حابیل یې مړ کړ دا په دنیا کې اوله قتل و چې وشو تر ننه پورې تر د قیامته پورې چې څومره قتلونه کېږي په دې کې به د قابیل د دغې قاتل حسابي من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه چې څوک یې وا شوشتا د نیکۍ ولا چار دا وکي بیا دا په خلکو کې عادت جوړ شي ټول خلک یې دغسې کوي نو د الله پاک په دته چې د نیکۍ چار یې وکړه اجر ورکوي د اول کوونکي ته تر د قیامته پورې چې څوک هم کوونکي دي د اول کس په پوره پکې حصه وي لکه دا چې بیا کوي الدال علی الفعل کفاعله علی الخیر کفاعله په نیکۍ چې څوک دلالت هم وکړي دا داسې ده لکه ده چې نیکي وکړله او من سن سنة سیئة فله وزرها وزر من عمل بها چې یوه د ګناه ولا چار څوک ایجاد کی شروع کی بیا د هغې نه پس ته بل هم هغه د ګناه ولا چار کوي بل هم کوي نو دغه اول کوونکي ته خپله ګناه هم ملاو شوه تر د قیامته پورې چې څوک دغه د ګناه چار کوي ده پکې باقاعده حصه وي. نو اول چې چا مساجد جوړ کړي دي یا نوره نیکې چارې چې کړي دي قیامت رسې څوک کوي اجرونه بیا الله هغې ته ورکوي. ګناه ایجاد چې چا هم کړه ده نو قیامت رسې کېږي د دغې ګناه به هم په هغه پسې سي. نو اول قتل قابیل وکړه. اوس قتل خو یې وکړو سویر بندې وکړو حیران ده چې دا خو جواد ته باو مې ویني حالې دي دورې دي نو الله پاک د دغې د محفوظولو دپاره طریقه دا ورته وښیله چې یوه کړغه مړه شوې وه بله کړغه روغلله نو دغې امړې کړغې ته یې په مځکه کې لګیا په پنجې او په مشوکه باندې کندو وکنده آیا پکې شاخه کړه نو ده وویل چې او افسوس ته یې په مو باندې چې زه د کړغې غوندې نشه کوی کړغه لګیا ده یوه بله کړغه مړه ده او هغه پکې دفن کوي زه یې نشه دفن کوه نو فورا یې بس کندوی ته وکنده دا چې دا یې پکې دفن کړه.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ تلاوت کا اے محمد علیہم په دوی باندې یعنی په قوم د تو باندې نبأ ابنی خبر د ادوی زمنو د آدم بالحق پر اشتیا سره اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما هغه وخت کې قربا قربانا چې قربانی دوی وکړه قربانی د الله د پره قربانا د قرب نه ده قرب نزدېکت ته وی شي نو د کومه ذبیحه چې ته وکې یا صدقه وکې په دې سره د الله پاک نږدېوله د تاثیري ځکه د قرباني وی شي فتقبل من احدهما نو قبول کړی شو د یو د دغې دوه کسانو چې هابیل ولم يتقبل من الاخر يتقبل من الاخر او قبول نه کړی شو د هغه بل نه چې هغه قابل قال نو اول دغې قابل لاقتلنک چې زه به تو قتل کوم خامخا قال نو دغې هابیل وی ته چې انما يتقبل الله من المتقین چې خبره دا ده چې قبلوي الله پاک د متقیونو نه لئن بسطت الی یدک لتقتلنی کچیرته ته روږدوې موته یدک لوس خپل لتقتلنی د دې پرته مو قتل کې ما انا بباسطین یدی الیک نه زه اوږدونکه د خپل لوس الیک تو طرف ته لاقتلک چې زه تو قتل که ویلې انی اخاف الله رب العالمین بشک سره زه ډارېږم د الله پاک نه چې رب د ټولو عالمونو انی اريد ان تبوء باسمي واسمک بشک سره زه اراده لره د دې خبرې ان تبوء چې ته واپس شې ته مشغوله شې متلبس شې باسمي په ګناه د قتل د مو باندې واسمک او په ګناه خپل باندې فتكون من اصحاب النار نو ته به شې د ملګریو د اور ولنا وذلك جزاء الظالمین او دغه بدله د ظلم کوونکو دو فطوعت له نفسه قتل اخيه فطوعت له نفسه نو شوشتا کړه د پورا شوشتا کړه یا آسان کړه د دغه قابل د پورا نفسو نفس د قتل اخيه قتل د خپل ورور فقتله نو دای قتل کا فاصبح من الخاسرین نو دای اوګرزید من الخاسرین د نقصان چتونکو نه ځکه چې د خپل ورور نه محروم شو او خپل ورور د بل ورور د پردسی لکه دویم لوس چې کسه نو دا نقصان دنیوي وشو او دویم نقصان د آخرت یو شو د قتل په ګناه باندې مشغوله شو فبعث الله غرابا يبحث في الارض نو بیا الله پاک روز ته ولا غرابا کړهغه يبحث في الارض چاغه چونګریل یې کول په مځکه کې بحثه يبحث چونګریل تی چې بحث په سره وکړو نو په د بحث دوران کې خبرې دسه ارلټوي شي چونګریل شي نو ځکه د بحث وی شي يبحث في الارض چې بحث کوي یعنی ار چونګریل کول په مشوکه سره فل ارض په مځکه کې لیوریه کیف دې پر چې د تور وشي کیف یواری چې سرنګ بودا یواری یستر پټای بو سو ات اخیه لاش ته خپل ورور قال نو د اویل یا ویلتا چې اے افسوس ته مولرا اعجزت ان اكون عجز عاجزیا د دې خبرې نه ان اكون مثل هذا الغراب چې تدبیر وکړه شپ مثال دی دغه کړهغه فاواری سوءت اخین بیزام پټ کا غلاش خپل ورور فاصبح من النادمین بده وګرځد من النادمین د پښیمانو کې دن کې نه پښمانه پدیون چې واکړه دا کوي شو زنه شکوي من اجل ذلك د دې وجنه كتبنا علی بنی اسرائیل موږ لازم کړه په بنی اسرائیل باندې څو چې دای په خپل حق دی پورا جهاد بوکي جدوجہد بوکي انه من قد یعنی کوشش پکایدانه چې ته ساکت او خاموش کښینې د خپل ځون دفاع خپل زندگی حفاظت دادر باندې لازم ده انه من قتل وقلنا لهما یوم دا په لازم کړلا چې د ځون دفاع بو دا کوي د ځون حفاظت پکای او دویمه دا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا چې کڅوک یو نفس بغیر د اس جرم نه قتل کی سبا اس دی هغه نشته ده قتل د سوج نه راو ده درې وجنه یا مثلا شادي شوده ده هغه زنا وکي دا برجم کولای شي او یا یو کس ته اعظم بالله دا مرتد شو نو د ارتداد دلایل علماء به تر درومي چې یاره ته ویل د خدای نه منکري ویل د کفر اختیار کړه نو کا شبهات یې ختم شله او بیا کلمات یې راکړه بیا د قتل نه بچ شو
او که د دغه باوجود هم دی بیا کافر و په کفر ټینګو نو بیا به دا ردتن قتل کولی شي. او دریم قصاصا څوک بېګناه څوک قتل کی نو شرعي عدالت او نظام چې وي شرعي حکومت وي نو دا به بیا قصاصا دا قتل کولی شي. نو اوس که څوک بغیر د دغه جرمونو نه څوک قتل کی یا فساد نه یې کړه باغي نه یې دا یې قتل کی دا داسې دا لکه ټول انسانیت دی چې قتل کړه. ځکه چې بغیر د نن تو قتل وکړه سبو به بل پسې کوي سبو به بل پسې کوي نو په مځکه کې به خون خرابې هغه جوړې شي. او یا که چېرته یو کس مثلا غیظ و غضب کې روغه د قتل مقاوې ته وا چې دا زه قتل وکړه خو د قتل نه ځون بچ که نو دا داسې ده لکه ټول انسانیت یې چې رمدای که. ځکه چې نن ده په دغه وخت کې کنټرول په ځون باندې وکړه صبر یې په ځون باندې وکړه سبو بل چې داسې مقاوې ته پیش کېږي هغه به هم صبر کوي بل به هم صبر کوي نو د قتل و قتال نه به خلک بچ کېږي. په دغې حیثیت سره داسې ده لکه ټول انسانیت یې چې رمدی که. كتبنا على بني اسرائيل وقلنا لهم دوی ته ویلیو انه من قتل چې بشک سره شان دی څوک قتل وکړي نفسا د یو محفوظ نفس بغیر نفس بغیر د قتل د نفس نه چې یعنی هغې څوک قتل کړی نه وي او فساد فی الارض یا بغیر د فساد فی الارض نه چې مثلا زنا کړی ردت اختیار کړه مرتد شوه ده فکأنما قتل الناس جميعا گویا کې دا داسې لکه قتل یې کړل الناس جميعا ټول خلق ومن احیاها څوک چې دغه نفس ژوندی کړي فکأنما احیا الناس جميعا گویا کې د ژوندي کړل الناس جميعا ټول خلق ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او تحقیق سره اوس که څوک دا وایي چې نه دغې بني اسرائیلو دا ګډې وډې ویلې کولې څوک الله لږلي نه و چې پوی کړي وه الله چې ډېر مو یې رستولي وو. ولقد جاءتهم رسولنا او تحقیق سره دوی ته ارغلي وو رسولنا انبیاء کرام دي موږ بالبینات بالمعجزات په معجزاتو سره ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون بیا بشک سره ډېر منهم د دوی نه بعد د دینا فی الارض په مځکه کې